السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم تاسو ورور حسن شاهد. یو ځل بیا د ټکنیکل حسن یوټیوب چینل تاسو په خدمت کې حاضر یم. خو ګومرګر که چېرته تاسو غواړئ چې زم خپل عکس په ښکلي طریقه سره ایډیټ کړم نو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. انشاءالله په نن ویډیو کې به زه تاسو ته یو داسې اپلیکیشن ښیم چې د هغې په مدد سره تاسو خپل تصویر ډېر زیات په اسانه طریقه سره شئ ایډیټ کولی او ستاسو ټولو ملګري به تاسو ته حیران وي چې دا تاسو په کوم طریقه باندې ایډیټ کړی دی. د هغې لپاره یو سمپل اپلیکیشن دی. دغه اپلیکیشن به اوپن کوم او تاسو ته به ټوله طریقه ښایم. خو د دې نه مخکې که تاسو زموږ چینل ټکنیکل حسن نه سبسکرایب کړی دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج ټکنیکل حسن ځا سره هم لایک کړئ چې زموږ راتلونکي هرې ویډیو تاسو ته پخپله درځي. بیا نو سمپل دا اپلیکیشن به تاسو ډاونلوډ کړئ د پلی سټور نه. پلی سټور به داسې اوپن کړئ او په پلی سټور کې به سمپل تاسو ولیکئ پټو ډایرکټر. تاسو به دلته ولیکئ پټو ډایرکټر. تاسو ته زه ښیم هر څه پټو ډایرکټر به تاسو دلته سرچ کړئ نو تاسو مخې ته به یو اپلیکیشن راشي. څنګه چې تاسو ته ښکاري همدغه اپلیکیشن دی. تاسو ته ښکاري همدغه اپلیکیشن دی. نو ما په خپل موبایل کې دا انسټال کړی. زه به سمپل دا په خپل موبایل کې اوپن کړم او چې تاسو کله انسټال کړو نو دا بیا داسې اوپن کړئ. چې کله تاسو دا داسې سمپل طریقې سره اوپن کړو نو ډېر زیات سمپل انټرفیس دی او تاسو به دې کې خپل تصویران داسې زبردست شی ایډیټ کولی چې تاسو ټول ملګري به تاسو ته حیران وي چې دا تاسو په کوم سیسټم باندې ایډیټ کړي دي. چې کله دا تاسو سره داسې اوم شي نو دلته تاسو له یو اپشن به راشي د ایډیټ اپشن. تاسو ته ښکاري زه دلته وښیم تاسو ته. دلته به په دې ایډیټ اپشن باندې کلیک واخلئ. چې کله تاسو په دې باندې کلیک واخیستو نو دلته به تاسو خپل ګیلري ته لاړ شئ. په خپل ګیلري کې به تاسو هغه تصویر سلیکټ کړئ د کوم تصویر چې تاسو بیکګراوند چینج کول غواړئ. بیکګراوند نه تاسو هغه ښکلي کول غواړئ. نو تاسو ته ښکاري زما دا تصویر دی. اوس دا تصویر زه غواړم چې دا زه ښکلی ایډیټ کړم نو چې راشي نو تاسو سره چې کوم دا یو اپشن دی د ټولو نه لاول دا کلوډ اسکای نو په دې باندې به کلیک واخلئ. کله تاسو په دې باندې کلیک کړم دلته تاسو په کوم یو دغه وریځو اسمان یا څه باندې کلیک واخلئ نو تاسو زه ښیم اټومیټکلی تاسو وګورئ زما تصویر څومره ډېر زیات زبردست شو بالکل په یو کلیک سره. اوس که زه په بل باندې کلیک واخلم نو زه تاسو ته ښیم چې څومره زیات حیران کوونکی تصویر د هغې نه جوړ شو چې تاسو نه به ټول ملګري تپوسونه کوي چې دا تاسو په کوم سیسټم باندې ایډیټ کړي دي. تاسو ته ښکاري چې بالکل ډېر زیات حیران کوونکي تصویران چې کوم دی نه بیا دغه شان جوړیږي. تاسو زه ښیم دلته تاسو په کوم یو باندې کلیک کوئ نو تاسو تصویر به ډېر زیات ښکلی کېږي. اوس که تاسو داسې یو کول غواړئ تاسو پکې دغه شان خوښ شي نو په دې اپشن باندې به کلیک واخلئ اټومیټکلی تاسو به بیا داسې بیک شئ. چې کله تاسو بیک شئ نو دلته تاسو سره نور هم ډېر زیات دغه شان د ایډیټینګ دپاره ښکلي ښکلي هر څه میلاویږي چې هغه تاسو په خپل تصویر کې همدغه شان اپلای کولی شئ. تاسو تصویر به بیا ډېر زیات زبردست ښکاري. نو تاسو ته ښکاري دا زموږ سره داسې شو. اوس که تاسو لږ سایډ ته لاړ شئ او په تاسو ته به دې کې بل یو ډېر زیات زبردست اپشن وښیم دلته. تاسو ته ښکاري دلته ټیکسټ اپشن چې کوم تاسو په خپل تصویر باندې د پاسه لیکل غواړئ نو هغه تاسو هم د دې ځای نه شئ کولی. که تاسو خپل نوم لیکل غواړئ یا داسې نور هر څه نو هغه تاسو هم د ټیکسټ اپشن نه دلته کولی شئ. بیا تاسو ته ښکاري چې کوم دی په دې باندې که تاسو کلیک واخلئ نو په دې کې بیا په ایلیمنټس باندې کلیک کړئ نو تاسو په خپل تصویر باندې دغه شان ډېر زیات ښکلي ښکلي هر څه چې کوم دی تاسو ورکولی شئ. زه تاسو ته ښیم او دا بیا تاسو سره دغه شان انیمیشن به تاسو سره هم کوي. دغه شان به تاسو سره خوځېږي او تاسو چې سمپل خپل تصویر سیو کړئ نو دا به بیا هم دغه شان وي. یوازې دا نه تاسو بیا دلته نور چې کوم دی ښکلي ښکلي هر څه چې کوم دی همدغه شان شی کولی چې ډېر زیات حیران کوونکی او ډېر زیات زبردست ایډیټینګ دی. تاسو ته ښکاري زموږ سره تصویر څومره ډېر زیات ښکلی شو. بیا لاندې تاسو نور هم اپشن درکړي دا تاسو ټول ډاونلوډ کولی شئ. اوس چې کله تاسو خپل تصویر چې کوم دی دغه شان په ښکلې طریقه باندې ایډیټ کړو نو سمپل ته بس په دې نشان باندې بیا کلیک واخلئ کوم چې تاسو سره ټیک مار نشان دی. یو ځل به بیا تاسې بیا کلیک واخلئ او دلته تاسو له ډېر زیات اپشن درکړي. تاسو دا په ویډیو کې سیو کول غواړئ په ګیپ کې سیو کول غواړئ په انسټاګرام کې په فیسبوک کې نو سمپل تاسو به دلته دا په ګیپ کې سیو کوئ. تاسو په ویډیو کې هم نه سیو کوئ دا په ګیپ کې تاسو سیو کوئ. سمپل په ګیپ باندې به داسې کلیک واخلئ. کله تاسو دې باندې کلیک کړئ نو اټومیټکلی دا تاسو له بره یو میموري کارډ اپشن درکړی په دې باندې به کلیک واخلئ نو دا به تاسو سره سیو شي. تاسو ته ښکاري ایکسپورټینګ یور ګیپ چې کوم دی زموږ سره دغه اپشن چې کوم دی دا روان دی. نو کله چې دا تاسو سره سیو شي نو بیا تاسو خپل تصویر چې کوم دی په خپل ګیلري کې بیا کتلی شئ. تاسو ته ښکاري تصویر چې کوم دی زموږ سره دلته راغی. زه به اوس لاړ شم خپل ګیلري ته او په ګیلري کې به تاسو ته همدغه تصویر چې کوم دی زه دلته وښیم. نو تاسو ته ښکاري په ګیلري کې چې کوم دی هغه تصویر ما اوپن کړو هغه ټول هر څه پرې هماغه شان کېږي او بره تاسو ته ښکاري کوم سکای یعنې وریځ چې پکې ما لګولي هغه پکې هماغه شان ده. نو ډېر زیات حیران کوونکی او ډېر زیات ښکلی ایډیټینګ تاسو په دې اپلیکیشن باندې شئ کولی. خو ګومرګرو دا و د نن ویډیو کې ویډیو هم خوښي ویډیو لایک کړئ چینل ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ. موږ به خپل دعاګانې کې یاد ساتئ. د الله په امان.